مننه وایي چې سترګې د هیدې چې واړې دي تکسا سترګې د هیدې چې واړې دي پارین خبره شوم چې سولار درې مننه کومه قدرمنه که خیر وي میک شیرون بیا رغولې دي نوستي په دلی دلی وړکې د بخارۍ سلټ کیر وچوي داسې نه چې سوړی نه پړخي جن کو قدرمنه په مشاعره پایل د تکي شیرون داسې وایي چې په دا سوړه کې میک ډېر ښه شیرینه لیکلي دي وړیم دي هیله همدغه ده چې قدرمنه توسه یا په غاور سره اور وی وینئ خوانځ نه وخلئ یس که خیر وي د مشاعرې په د اول سهار کې میږي داسې شاعر لري چې کله د ښه سړ بود ورځي په دغه وخت کې دا شیرینه لیکي ځکه په دغه وخت کې هغه تیزه خوپرۍ ګرځي چې ښه شیرینه مې سره وي یې دغه شاعر نوم ده که خیر وي ګلزنډای صاحب ورېرر څا ګلزنډای صاحب د چوکۍ کې خاک نه شي السلام علیکم وعلیکم سلام شي جوړی تکړای چې ژوندای مې ولې سرګه وره به نه وي دنده شوې د وزیرستان لري ته خو ډېره رټه اوري خو میش خو دلار وغولي وزیرستان ته یا نه وي لوټ شوي شو بس خدای هم دا په خیر خپل وطن کې نصیب امین امین مو سره شر دی چې میش عزت یې ښه ډېر وکړل عزتمان خلک ده میش عزت یې ښه ډېر وکړل عزتمان خلک ده پښتونه پېژنې سر به عقلمان خلک خپل بیټکي نه تفریش والدی جماعت ته لوړل خپل بیټکي نه تفریش والدی جماعت ته لوړل کلاک مسلمون په دین مین دي ابرمان خلک ده او شګړه میستر غولي وی یو وخت ښه سره پېژنې خپل میستر غولي وی یو وخت ښه سره پېژنې خپل شګړه نه یې روي هر یو یک سلمان خلک ایدای نمجار کې علمونتا شای ذات ورکوي ایدای نمجار کې علمونتا شای ذات ورکوي غون بختور دي ځکه داسې طالمان خلک شګړه وکړه در اوبه یې وړلی نه شي شګړه وکړه در اوبه یې وړلی نه شي ګلزنډای نو ساته یې کسه قدرمان خلک وایي چې مخو د ټیک پټ کړای نه ده مخو د ټیک پټ کړای نه ده هارمونیکر کې استګي هارمونیکر تار مننه کومه که خیر وي ګلزنډینه ډېره مننه کوم چې تاسو ته د ښکلا شعر در وورو واقعا یو شعر کې وي قدرمنه لیدونکي اورېدونکي یو اعلان رغولی دی خو مو ته وویل چې موږ د مشاعره د ختم شي که خیر وي د مشاعرې په اخر کې به یو اعلان دی چې هر شي اعلان وي یا به تاسو ووروئ غوږ ورته ونیسئ که خیر وي موږ سره خیره پیره پوته شئ یس که خیر وي دغه مشاعرې په دغه نیمایي برخه کې موږ یو بل داسې شاعر لري چې کله د سپګمایر وخیږي په دا وخت کې دا شعر لیکي ځکه د سپګمې سره یوه نیمه خوپرۍ ډېره جګه راونه وي چې تیاره وي بیا نه وي یې دغه شاعر نوم ده که خیر وي انځر ګل السلام علیکم خی جوړیه طبیعت ښه نه ماشاءالله رنگ د ښه دی څرګې ښه یې نه یم ډېر بېکوره ماشاءالله ښه یې ښه یم رنګ مې ښه ده که خدای کې ډېره مننه کوم ګل بچرې خون نه چې دویم و شاعر کې روغوختم رغولو شعرونو مو سره یو شعر ده تاسې په اجازه مننه سلومات اوسئ یعنې چې ته مړ شئ دري په سود کوې څومره چټال یې آفرین ته مړ شئ دري په سود کوې څومره چټال یې مرګا دې نه هېر شوه ده په دا ټکې پګال یې مننه په غلا کې دې ټرېننګ کړه ده ښه اوس کې ماهر یې په غلا کې دې ټرېننګ کړه ده ښه اوس کې ماهر یې په څه شي خبر نه یې زه دې پېژنم بوتل یې نه مړ شوې نه مړېږې ته په تورو خورو مړ شې نه مړ شوې نه مړېږې ته په تورو خورو مړ شې
خپل ناپس د ټیکټار د ته یې ښه تېره ترشالې په دا نه خفه کېږې نو خفه به شې په کوم شي په دا نه خفه کېږې نو خفه به شې په کوم شي ټول خلک دې سیایي چې ته بې نمبر اغال یې اخري خبره دو دا زنه زنه یایي چې د غلطې کوې ډېر ډېر موخی دا زنه زنه یایي چې د غلطې کوي شعر کې لږ وزن شته شعر کې وزن کېده خلکو لږ په نظر کړی یم دا زنه زنه یایي چې د غلطې کوي ډېر ډېر ځکه خو یې مونږ اوس په شملو کې انځار کولی ویایي چې مخ ته د ځیر کتلی نه شم رښتیا ده څنګه څه نه یې ګرم مخ ته د ځیر کتلی نه شم چې سر مې پړته که ملنګ دی تر یوومه مننه کوم انځر ګل نه ډېره مننه کوم واقعا چې وزن پکې و زیر پکې وای دا بیا لټکي دا خوله کانس کړه لټکي سوډا دی خو دغه شعر کې لټکي زیره و اس که خیر میږي یو بل داسې شاعر لري چې د کتابینه به زور تر رسېدلی دي هر سړی کړی شي چې د هر کتابخانې نه یې وخلي که څیک ور ونه رسېدل ګیله ده نه کوي ځکه یې دغې داسې کتابینه دي چې مطلبي کتابینه یې دي خلک یې لیدلي دي یوه پېره مون نه ده لیدلی ویلی ځکه چې زه چې ور رسېږم خلک سره چیر کړي وي ښه دریابي شاعر دی دغې شاعر نوم دی که خیر وي چې چلی صاحب السلام علیکم خیه جوړیه طبیعت ښه ده څرګه کتابینه رسېدلي دي که پلیار دي راغلي دي انشاءالله چې څوک ځان ور ورسوي نو اخیستی شي که ور ورسوو بیا نو هغه ستا خبره چې ټول به پاک ختم شي بس خو بس دا اسم مشاعره چې ختم شي ځون مې ور ورسوو دوستانو تاسو ته ښه راغلاست وایم او ګلبشري خان نه ډېره زیاته مننه چې ما ته موقع راکړه چې تاسو ته شعر ووایم شعر څه داسې دی وایي چې په یو کال کې دې څو دانې موټرې واخیستې رښتیا کیسه ده په یو کال کې دې څو دانې موټرې واخیستې او په معاش خو ډېره ګرانه دا دې څرې واخیستې وایي چې ته خدای چې دا پیسې درته د کومې خوا نه راغلې ته خدای چې دا پیسې درته د کومې خوا نه راغلې او چې ځان نه دې غواګانې پیاورې واخیستې بیا وایي چې هنر دې د غلاس دا دی که نه دومره زر خو ګرانه هنر دې د غلاس دا دی که نه دومره زر خو ګرانه او بچوله دې هم ځان ته پر نرې واخیست بیا وایي چې د دې هېواد د کونډو یتیمانو حق دې وخوړ د دې هېواد د کونډو یتیمانو حق دې وخوړ او تا ځان ته بددعاوې زورورې واخیست او بیا وایي چې هغوی چې ملک یې خرڅ کړ او دنیا یې لولاپه کړه هغوی چې ملک یې خرڅ کړ او دنیا یې لولاپه کړه او هغو خلکو بوجۍ ډالرې واخیستې او بیا وایي چې د ملک په معدنونو دې تالان دی شروع کړی د ملک په معدنونو دې تالان دی شروع کړی او په دې دې هم کرسۍ هم د نمبرې واخیستې او بیا وایي چې مولا دې په ژوندون کې وبخئ مولا دې په ژوندون د چنجو خوراک ته سم کړه امین مولا دې په ژوندون د چنجو خوراک ته سم کړه او خارج ته دې زمونږ په حق چکرې وروستی مقطع ده بیا وایي چې او تا خپل بچي په غوښه اموخته دې ټیپر نه خوري تا خپل بچي په غوښه اموخته دې ټیپر نه خوري او مونږ خپلو نازولو ته ټیپرې واخلو خدای دې ژانداله رانو خپله شعر دې وایم او بیایي چې چرګول یې خس بازور کې جوړ کا څنګه څه چرګول یې خس بازور کې جوړ کا تل بیا نه دراګاوي نه بیا ډال ډاکي مننه کوم چې چلی صاحب نه مننه کوم رښتیا چې د زنه دي چې
دایمی په پیسې د چا کاروایی خو خدای دای تا زر قاتل کو نه ور باخی پاتنیو که یا نه ور باخی پتاتنیو که یا نه ور باخی نه را چې سمرا پردی خکینه خورای یس که خیر وی میگی بل داسې شاعر لري چې مخکینی څرات او خلک په زړه کې ځیا لري دای داسې شخصیت ته چې زه چې د په مخ کې غږم مو ته پورا شعر ما دای خو بیا دای مو ته و چې نه ته خې میګ ماری پکاوي خو زای د لایق نه یم خو بیا دای مونږ ته تم رايتي بور کړای ی دغه شاعر نوم د خیری شټ شنګل صاحب السلام علیکم ګل بشر خانه خی جوړی زون کا خیب خلا خیب خدای دې عمر ته وښنو ژوندای دا و څرګه شټ شنګل صاحب یو سوړه سره څرګه چې خدای کی سوړه می دا دا بیخته ورسول وخت نه خی ان شاء الله چې وو مننه کوم شي رونو داسې کوي چې لګ لګ می په تشویش کې کوي وشه زه ګارم وم که تشویش می پرې خو وشه بربودم کړم زاو تو څه په اجازه یو شعر سره ده ارشاد یا چې لګ می پیسې لرله پیدا کړای می تبوروا کاش کې ټیکا دوروا مننه یا چې ټیکا می ارنیوله چې په سلوه مو په شل امضا کوله سوي چې ته چې په سلا کدو دای په مخ ورځي چې ته زې په شل لاسم چې ټیکا می ارنیوله چې په سلوه مو په شل امضا کوله بس ګراو کړای می بازور وا کاش کې ټیکا دوروا مننه تو سنم یا چې واسطه لګه په کوردو په د ځینې ادارو کې په د سترو شپو کې اوس به وایي د شپې سړی دی ژمي شپې دی وشه تلیفون ته لایوي صاحب ځای نسم په دا صاحب ارسا صاحب بوټونه دی حساب کتاب دا یا چې واسطه لګه په کوردو په د ځینې ادارو کې په د سترو شپو کې کوم رئیس چې غلی کېږي نه د لرګیو میټار مې وي تر بوروا کاش کې ټیکه ورته یله می چې حواله امضا کوه صاحبه یوه نیمه حواله د غاسې تېروه صاحبه متوجه یی یی چې ورته یله می چې حواله امضا کوه صاحبه یوه نیمه حواله د غاسې تېروه صاحبه چې پیدا کړی می ګمرک کې یو مامور وه کاش کې ټیکه مننه یا چې سړک می جوړوله ګلیډر می خپو تیلاوله چې کینی سړک چې سړک می جوړوله ګلیډر می خپو تیراوله کینی کام په تیلاوله چې څوک نه پوهېدله د سړک مخ چې لا تور وه کاش کې ټیکه یا چې په خوز کې سیاتما سرپرستون وي یا خودوا متوجه یی یا چې په خوز کې سیاتما سرپرستون یو وي یا خودوا مریضون بخه خشول و سرپرستون چې سلور و کاش کې ټیکه یا چې شرشمګل داسې د وکم خلک تو بخنه غوړم یا چې شرشمګل داسې د وکي خلک تولام دي دغه سوال پورا کی یا چې شرشمګل داسې دعا کی خلک تولام دي دغه سوال پورا کی چې د خوار ملت دی دری پسات نه پکارور و کاش کی ټیکا او بیایی چې بونه خو تو ورکړي خدایا بونه خو تو ورکړي خدایا شاوتاله پانډه تا ځنی ولای د سار پل جاری خپل وی دا ویاله یاله ځاندا دا نه کوم نه يم د امر غاټ شاعر نه يم بیا په خنه زغوړه مې دلا یې کنه يم ای شټ شنګل نه ډیره مننه کوم د زنه ټک درونی سره پړخي جون غوند کړل خدای د دایته د نکه هدایت کو زبد خپل شیرونه ته نسخات وکم چې نه را د صفاول لوی قدرمن ای دا سمود ګټ شری مسرا دای خو لټکی زنډینای غوند خو ایله مته چې خواخم شي خواخم دا
ارشاد ارشاد ویایي چې څومره د جوړ د بیروبار په تذکیر صاحبه بیا خبره تذکیرو درغله یې څومره د جوړ د بیروبار په تذکیر صاحبه په نه کیسه یې کلا کوړتا کلا پړتا تښتاوې صاحب مننه په یوه امځان د ابتا تېرېږي دا څه ول دی په یوه امځان د ابتا تېرېږي دا څه ول دی دغه د کور دی نه بیا ویله کې پالوې صاحب مننه صبر یې زنه خلک ختم شي غوسه بیر درېمي نه یو په دا ډېرې ادارې کې یله دلې تښلی یوه ښایسته چې وی راسي صبر یې ختم شي صبر یې زنه خلک ختم شي غوسه بیر درېمي دمره ستړي کې چې پرې کوارزې صاحب مننه څوک په سفر راون وي څوک په مریضۍ سدرېمي څوک په سفر راون وي څوک په مریضۍ سدرېمي والا چې دلته یې ته اسې زنډاوې مننه ګل بشر خان خدا مانی چې خلق به ډېر درېمي ګل بشر خان خدا مانی چې خلق به ډېر درېمي کور یې زر خلوص کنه بیا ویله کې پالوې مننه کومه قدرمنه ګلبشر خان وراره یو اعلان وي مو سره خو دا اعلان د هغه مخکې اعلان دی نه دا هېڅ یو نوی ورسېدو دا اعلان د هغه مخکینی چې تو اعلان کړی وي د ورکې یو اعلان زموږ د یو تر ملګري څخه 10,000 افغانۍ ورکې شوي دي که چاته په لاس ورغلي وي نو د اسلامي ورورۍ له مخې دي ورته وسپاري ولې حلاله شیریني دي واخلي ولې ژاړې څه غم ورپېښته ولې ژاړې خو اعلان خو مې دا دی درته نه شرکو که نه وروره درې نه جوړم چې اعلان دې نه وي کړی د ته یم چې اعلان دې چې وکړو نه یې راکوي که نه ولې څوک یې نه درکوي دې ته یم د ځینې خلک څه کوي چې پردوی جیبونه یې وبوسي په خپل جیب یې نه نبوسي چې بیا یې مو روپۍ په لیار کې پیدو کې بیا بیرو کې د ځینې خلک او د ځینې رئیسونو خلک برباد کړل که نه نه یې راکوي که نه ځکه ژړم اعلان یې درته وکړ مېرانې قدر که ولې تېر ویکو کاني څه قرضه ده نه ته په وخت یې ولې ته خپله روپۍ په جیب کې رغې نه یکوې دا خلک خو دا نن سبا وینئ چې جیب نه دې نه وکوږي بیا یې سلته اعلان ته روغلی وي خدای دی په زړه رحم نه نبوسي چې تو ته د خپله پیسې ډېر کو کني مې خدای خبر دی چې ته چښتن کېږې بیا مننه کومه قدرمنه ګلبشر خان به دا اوس مالګې ډېره ګرانه ده ځکه یې خلکو نه مارک هېر ده رښتیا به سره وایي یاره داسې لاس 12,000 روپۍ خو چې زه خپله پیدو کما ځان چې په ځون کې مې شاک شي ځان چې نه ویکم ویر په دا نن سبا وخت کې مننه کومه قدرمنه اورېدونکي لیدونکي لیک مشاعرای د غیزي پیروا بیا چې زه ګلبشر خان سره د وړه شعرونه تو څه ته حاضرېږم هغه پیرم په لویه مهربانه خدای سپارم